سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پاپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ غواړو د اتم سیم موضوع مو راخیستې ده مرکب تناسب. مرکب تناسب څه ډول تناسب ته ویل کیږي؟ لومړی غواړو تاسو ته د مرکب تناسب هغه تعریف ولیکو. عنوان چې دی مرکب تناسب. که چیرې چا پوښتنه وکړه چې مرکب تناسب تعریف کړي، د دوو څخه د زیاتو نسبتونو مساویوالی چې دی د مرکب تناسب په نامه سره یادیږي. یعنی که چیرې تر دوه اضافه نسبتونه په خپل منځ کې مساوي، دې ته وایي مرکب تناسب. مثلا یو مثال دی 3/5 مساوي 6/10 مساوي 9/15. کله چې تر دوه اضافه نسبتونه مساوي، هغه که 3 یا هم له 3 څخه اضافه وي، بیا دې ته ویل کېږي مرکب تناسب. څنګه مساوي؟ ګورئ 3/5 نور د اختصار وړ نه دی، دواړه لومړني عددونه دي، همداسې نور نه اختصاریږي، بیا ته یې لیکو. اما دا 6/10 چې دي دواړه جفت عددونه دي، دواړه پر 2 ویشل کېږي. که چیرې موږ 6/2 وویشو دا به سي 3، او که 10/2 وویشو دا به سي 15. او بیا راځم دا بل کسر ته، دا خو چې دی پر 2 د اختصار وړ نه دي، نو چې پر 2 د اختصار وړ نه دي، د 2 څخه 3 ته راځم. پر 3 باندې ام نه ویشل کېږي، ام 15. که چیرې دا 9/3 وویشم دا به سي 3، او که 15/3 وویشم دا به سي 15. وګورئ چې د دې نتیجې چې دي په خپل منځ کې سره مساوي دي. نو چې داسې تر 2 اضافه نسبتونه په خپل منځ کې یو رقم جوابونه ورکوي، دغسې نسبتونه چې په خپل منځ کې مساوي او تر 2 اضافه وي، بیا دې ته موږ ویلی سو مرکب تناسب. دا خو د مرکب تناسب تعریف سو. اوس غواړم چې تاسو ته د مرکب تناسب اساسي برخې وښیم. مرکب تناسب 2 اساسي برخې لري. مثلا زه تاسو ته یو مرکب تناسب مثال ولیکم. 5/2 مساوي 10/4 مساوي 15/6. د مرکب تناسب اساسي برخې 2 دي، چې یو ته وایي طرفین او بل هم وسطین. ګورئ، که تاسو د اول نسبت صورت د نورو په مخرجونو کې ضرب کړئ، یعنی د اول صورت د نورو په مخرجو کې ضرب کړئ، یعنی 15 ضرب 4 ضرب 6، یعنی د لومړي صورت د نورو نسبتونو مخرجونو ته ضرب کو. دې ته د مرکب تناسب څه شی ویل کېږي؟ طرفین عددونه. او که بیا د لومړي نسبت مخرج 2 د نورو نسبتونو په صورتونو، یعنی 15، که چیرې د لومړي نسبت مخرج د نورو نسبتونو په صورتونو کې ضرب کو، دې ته د مرکب تناسب څه شی ویل کېږي؟ وسطین عددونه. طرفین یعنی د لومړي صورت د نورو په مخرجو کې ضرب کا، او طرفین یعنی د لومړي مخرج د نورو په صورتو کې ضرب کا، دې ته د مرکب تناسب څه شی ویل کېږي؟ وسطین عددونه ویل کېږي. خو مهمه دا ده چې د مرکب تناسب کې سوالونه یعنی نامعلومه قیمتونه باید څنګه په لاس راوړو. اوس راځو تاسو ته د مرکب تناسب د حل طریقه ښیو. نو مرکب تناسب زه تاسو ته تشریح کوم، د حل طریقه زه تاسو ته تشریح کوم، البته په مثالو کې چې واضح کوم باره به انشاءالله ښه وي. ګورئ، یو سوال داسې دی، وایي که چیرې مثلا 15 کارګر، په کتاب کې مثال نشته، وایي که 15 کارګر هر ورځ 8 ساعته کار وکړي، او بیا 1200 متره مربع ځمکه په 20 ورځې یوې کې، په 20 ورځو باندې دا ځمکه واړوي. ښه،
دوامه برخه دا د سوال لومړی برخه یي. مثلا وایي 15 کارګر دي هره ورځ 8 ساعته کار کوي، 1200 متره مربع ځمکه فرضاً په 20 ورځو کې یوې کوي، کلبه کوي، اړوي. نو بیا تاسو ته دوامه برخه د سوال داسې وایي نو 8 کارګر چې هره ورځ 6 ساعته کار وکړي 1500 متره مربع ځمکه په څومره ورځو سره یوې کوي، په څومره ورځو سره یې یوې کوي، یعنی اړوي. دا د اکس قیمت یا نامعلومه قیمت وایي تاسو چې څه کوئ په لاس یې راوړي. تاسو به د اکس قیمت سره کم په لاس راوړي. ګورئ د اکس قیمت د پیدا کولو لپاره به تاسو داسې کوئ. اول له اکس سره چې کوم عدد وي دا خو به خامخا د کسري خط پر صورت لیکي، یعنی دا شل چې دی د کسري خط پر دې صورت باندې لیکو. اوس هر معلوم نسبت له دې نامعلومه نسبت سره پرتله کوو. دا معلوم نسبت له دې نامعلوم نسبت سره پرتله کوو. ګورئ که د اکس معنا زیاتېدل زیات مو پکار دي په صورت کې، که د اکس معنا کمیدل کم مو پکار دي په صورت کې. څنګه داسې پرتله وام 1200 متره مربع ځمکه په 20 ورځې یوې کیږي. که مځکه ډېره کو 1500 متره مربع کو نو دا وخت به تر ده ډېر وغواړي که به تر ده کم وغواړي. نو موږ وایو معلومداره خبره ده چې مځکه ډېره کو وخت هم تر ده ډېر غواړي. اکس قیمت چې راوځي خامخا به تر ده ډېر وي. د اکس معنا زیاتیږي، اکس زیاتیږي یعنی ډېریږي. د اکس معنا ډېره ده نو ډیر عدد مو پکار دی په صورت کې. نو ډیر عدد په دې کې چې دی 1500 دی هغه به راواخلي پر صورت به یې ولیکئ او دا 1200 متره مربع دا به لاندې ولیکئ. د دې کار خلاص. اوس بیا دا معلوم نسبت له دې نامعلوم نسبت سره پرتله کوم. څنګه 8 ساعته چې کار کوو هغه کار په 20 ورځو خلاصوو. که کار 6 ساعته وکړو 2 ساعته پکې ځنډ راولو نو دا کار به په څومره وخت کې سرته ورسیږي. ګورئ 8 ساعته چې کار کوم په 20 ورځې خلاصوم. که چیرې کار 8 ساعته وکړه 6 ساعته اجرا کوم 2 ساعته پکې تفریح وکړو نو کار خو معلومداره باره په ډیر عمر خلاصیږي. ډیر بیا هم د اکس معنا په دغه نسبت سره چې له ده سره مو وکتئ د اکس معنا تر ده زیاتیږي. بیا هم د اکس معنا زیاتیږي. د اکس معنا باید خامخا لوړه ولیکئ. د اکس معنا زیاتیږي. زیات معنا ډیر څوک دی په دې کې هغه مو پکار دی. په دې دوه کې چې ډیر دی 8 دی انو بل لاندې لیکو. ښه اوس بیا راځو د دې کار هم خلاصو. دغه نسبت له دې نسبت سره پرتله کوو. ګورئ 8 کارګر دا 15 کارګر له موږ سره دا کار په 20 ورځو خلاصوي. که کارګر 8 کو 3 تنه اضافه کو کار به تر ده په ډېر عمر خلاصي که په لږ عمر، یعنې چې کارګر ډېر کو خو کار به په لږ عمر خلاصیږي. اوس بیا د اکس معنا لږ، اکس معنا لږ. نو خو ځکه چې کارګر 15 کار په 20 ورځې خلاصي، که کارګر 8 تنه کو 3 ور اضافه کو کار به په لږ وخت کې خلاصیږي لږ. اوس بیا د اکس معنا لږ. نو زموږ لږ پکار دی. لږ څوک دی په دې کې؟ په دې دوه کې لږ څوک دی 15 دی. هغه به راواخلو بل به لاندې ولیکو. کله چې مو عددونه انتخاب وکړئ وروسته اختصار کوو. ګورئ 8 خو له 8 سره معلومداره اختصاریږي، مساوي عددونه دي. دا متر مربع له متر مربع سره اختصار کوي. 2 صفره له 2 صفرونو سره اختصار کوي. وروسته وګورئ چې کوم عددونه په خپل منځ کې اختصاریدل هغوی په خپل منځ سره اختصار کوي. ګورئ دا جفت عدد پر 2 باندې 6، دا جفت پر 2 باندې 10، دا پر جفت پر 2 باندې 3، دا جفت پر 2 باندې 15. اوس دا چې دی 3 دی دا 15 دی. دی کو پر کومه په خپل منځ کې نه اختصاریږي نو دا پر 3 باندې اختصار کو 1 او 15 پر 3 اختصار کو 15. وروسته دا 15 او یو بل هم 15 او لاندې بیا 1 او 6 لرو. د 6 او 15 په منځ کوم اختصار نه کیږي نو باره به داسې وکړو. دا 15 25 په 15 کې ضرب کو 125. هغه بیا پر چا ویشو 1 6 پر 6 باندې به وویشي. نو که چیرې موږ 125 راواخلو پر 6 وویشو 2 6 12 کوم څه نه پاته کیږي. دا 15 راکښته کوو
15 چې مو راکښته کړل پر 6 د 2 نه دي. دا موږ په تیرو درسونو کې په تقسیم کې ویل دي. که چیرې په تقسیم کې کوم عدد راکښته کړو خو هغه پر مقسوم علیه د 2 نه وي، تاسو به خامخا خارجي قسمت ته 0 پورته کوئ. نو وروسته دا باقي عدد دی. که تاسو غواړئ چې باقي عدد وویشئ نو به اشاریه پورته کوئ، باقي ته به یو 0 ورکړئ چې دا 50 سي. 50 پر دغه 6 باندې تقسیموو چې 8 40 نور 2 باقي کوي، باقي څه صرف نظر کوو. نو اکس قیمت مساوي دی په 0.8. نو وایم چې 8 نه په 8 کارګر چې هره ورځ 6 ساعته کار وکړي 1500 متر مربع ځمکه په 20 ورځې او نور چې دی هغه ساعتونه دي دا کار خلاصوي. دا خو لومړی مثال سو. د دې لپاره چې تاسو ښه پوه شئ غواړم تاسو ته یو بل مثال کې هم وښیم. نو اوس راځم یو 2 مثال هم الوم. ګورئ تاسو ته وایي 10 تنه څنګه کوي؟ هره ورځ 4 ساعته کار کوي، 20 متره کانال پیژنئ یو ویاله مثلا 20 متره واله کاږي چې 3 متره بردوالی لري. چې څه لري؟ بردوالی لري. او په 15 ورځو یې کار خلاصوي. ده 10 تنه هره ورځ 4 ساعته کار کوي، 20 متره کانال په اوږدوالي چې دا کانال 3 متره بردوالی لري، په 15 ورځو دا کانال کاږي. نو بیا 15 تنه وایي چې هره ورځ 6 ساعته کار وکړي، 10 متره اوږد کانال چې 4 متره بر لري په څومره ورځو باندې کاږي. نو ګورئ دا یو مرکب تناسب مثال دی. تاسو چې کله په مرکب تناسب کښې د اکس لپاره قیمت پیدا کوئ اول به ولیکئ چې اکس مساوي کیږي او له اکس سره چې کوم عدد وي هغه به خامخا د کسري خط پر صورت باندې لیکئ. اوس په دغه معلوم نسبت له دې معلوم نسبت سره پرتله کوئ د اکس معنا یا ډیر یا لږ. که ډیر اخلو لوړ، که د اکس معنا لږ وه بیا لږ اخلو. اکس معنا لوړه لیکئ. د اکس معنا که ډیره وه په دغو عددونو کې به ډیر اخلي، خو که د اکس معنا لږ وه په دغو عددونو کې به لږ عدد راخلي، په صورت به یې لیکئ. ګورئ څنګه لږ و ډیر داسې ورسره ګورئ به 3 متره بردوالی چې ولري په 15 ورځې یې کار خلاصیږي. که بردوالی یې ډیر کو 1 متر نور هم اضافه کو نو کار خو ډیر سو. 4 متره غواړم دا کانال پراخه کم نو کار باره ډیر سو، باره په ډیر عمر خلاصیږي. تر دا 15 ورځې یو څه اضافي وخت نیسي نو اکس معنا ډیریږي. اکس ډیریږي نو ډیر عدد به راخلي. ډیر عدد په دې کې څوک دی؟ 4 دی. ډیر عدد 4 دی، هغه به راواخلي دا بل به یې لاندې راکښته کوي. د دې نسبت کار خلاص. 20 متره اوږدوالی چې کانال ولري په 15 ورځو یې کاږو. که کانال 10 متره کو 10 متره یې نور هم کانال اوږد کو نو خو معلومداره وخت هم ډیر نیسي، نو بیا هم د اکس معنا زیاتیږي. ډیر وخت نیسي. ډیر د ډیر نارې وایي نو په دې کې ډیر څوک دی؟ په دې کې ډیر 10 دی او دا بل 20 لاندې لیکو. د دې کار هم خلاصو. بیا نو 4 ساعته چې موږ کار کوو په 15 ورځې دا کار خلاصوو. که کار 6 ساعته وکړو 2 ساعته اضافي کار وکړو نو خو بیا کار معلومداره لږ وخت نیسي. لږ اوس بیا د اکس معنا لږ. څنګه لږ؟ 4 ساعته چې کار کوې په 15 ورځې خلاصوې. که کار 2 ساعته اضافي تر پخوا وکړې 6 ساعته هره ورځ کار وکړې نو کار خو معلومداره باره لږ وخت نیسي. نو لږ فیصله مو وکړه. لږ په دې کې څوک دی؟ هغه راواخلي. لږ چې دی 4 دی هغه راواخلي، بل یې لاندې ولیکئ. د دې کار هم خلاصو. په دې کې بیا 10 تنه
دا کار درته په 15 ورځې چې کوي خلاصوي. 10 تنه دا کار په 15 ورځې خلاصوي. نو که کسان 15 کسان کو 15 تنه نور هم ور اضافه کو نو خو کار معلومداره بر ژر خلاصیږي ځکه چې کارګر مو ډیر کړه. بیا هم د اکس معنا لږ نو لږ څوک دی په دې کې لږ چې دی 10 دی او دا بل یې لاندې راټاکي. کله چې مردونه انتخاب وکړي وروسته به تاسو راځي مساوي کوه هغه اختصار کې ګوري. 0 خو به له 0 سره اختصار کو 3 به له 3 سره اختصار کو. کوشش کوو چې کوم عددونه مساوي او اختصار وړ وي هغوی په خپل منځ کې اختصار کو. ګوري دا پر 2 باندې 1 دا پر 2 باندې 2. اوس راځو دغه 6 پر 2 باندې 3 او بیا دا 4 پر 2 باندې 2. دا 3 پر 3 وویشه 1 او دا 15 پر 3 باندې 15. دا پر 15 باندې 1 او دا 15 پر 15 باندې 3. مخرج چې دی 3 دی او په صورت کې 1 دی 2 دی 2 دی او 10 دی. داسې عدد نشته چې په دغو عددونو کې چې له 3 سره اختصار کو. نو لوړ چې دی 1 2 2 2 2 4 4 10 40 او لاندې بیا 1 هغه 1 3 هغه 3. تاسو به 40 واخلئ پر دا 3 به وویشئ. 40 چې پر 3 وویشئ 14.3 انشاءالله. دا به زموږ د اکس لپاره قیمت سي. نو باره به ووایو چې 15 تنه چې هره ورځ 6 ساعته کار وکړي 10 متره کانال چې بر یې 4 متره یې په څو ورځو خلاص کې په 14.3 ورځو کې پای ته ورسوي. له توجه څخه مو مننه.